لنم سرا دیوای مدردنا محمد الله در باندې وای سلامنا محمد لنم سرا دیوای مدردنا. وعن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض متفق عليه. عايزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ارشاد دی فرمائی ایو زنانه وا چې و هغې ته الله رب العزت عذاب ورکي. یو زنانه الله ډیر سخت عذاب ورکي په جهنم کې. هغه وجه دا ولا چې دی یو پښه ساتلې وه نو دا پښې به تړلې وله خوراک ته به نه پرېښوله. پښې به تړلې وه خوراک ته به نه پرېښوله. نه په خپله خوراک ورکوئ نه دا پښې لکوله چې تللی وی په خپله یو شی پیدا کړی وی خوړلی وای. د لوږې دا پښې چې دا هغه مړه سوله نو د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی الله سخت عذاب و دې زنانې ته پر دې خبره باندې ورکوي. اوس خبره دا د عزیزانو د انسان قدر خو تر حیوان ډیر زیات دی. په دې خو زموږ د ټولو سر خلاص دی. بیا د مسلمان قدر چې دی هغه تر حیوان بیخي ډیر زیات بالا دی. اوس دلته خبره دا ده چې دا زنانه چې دا هغه مطلب یو حیوان یې ساتلی ولو یوه پښې یې ساتلی وله او خوراک مو ورکوه تړلې وله. الله رب العزت د پښې په خاطر باندې و دې ته سخت عذاب چې دی هغه ورکوي. اوس ګوره د انسان درجه خو نو معلومه خبره ده، د حیوان درجه خو معلومه خبره ده چې تر انسان کمه ده، لیکن خبره دا ده چې دغه یوه پښې چې د الله رب العزت مخلوق دی تړلې وله خوراک مو ورکوه او بل شي ته پرېږدمه د لوږې جنې مړه سوه الله رب العزت انتهایي سخت عذاب و دې زنانه ته چې دی هغه ورکوي. دا د څه پورې درته وایم؟ دا د دې پورې درته وایم عزیزانو دا اوس زموږ دوی پر دې علاقه و پر دې وطن و پر دې ښار ځه تر افغانستان تر هغه مزار شریف پورې ځه ډېر سخت بحران چې دی هغه راغلی دی. بحران دا مطلب دی زموږ دوی په وطن کې وګورئ الحمدلله جوړ وطن دی. دومره زیاته ګراني سوله چې د هر غریب و مرګ ته سترګې وختلې چې خدایه په عزت دې مرګ را کړی وای ډېره ښه وه نه دا خبره چې زه په دې وطن کې شپې او ورځې تېروم. تاسو د هر شي اندازه ولګوئ. یو وړه دې راواخله، یو بره دې راواخله، یو غوړي دې راواخله، 109 روپۍ 109 روپۍ په کیلو کې خالي دغه غوړي چې دی هغه ګران سو. وزیر خزانه وایي داسې د دجال رنګ یې دی داسې منحوسه شکل یې دی هغه نوره به ګرانې راځي ارزاني به نه راځي. اوس ګوره عجبه خبره دا ده په دنیا کې هر خبره چې دا هغه زغمل کېدلی سي. مرګ رالی، زوبل رالی، پریشانی راله، مشکل رالی، لیکن لوږه چې د هغه برداشتېږي نه. په لوږه کې انسانان مړي کوي، په لوږه کې انسانان غلا ته مجبور شي، په لوږه کې انسانان چې د قتلو ته مجبور شي، په لوږه کې انسانان د خلکو کورو ته ور اوړي. دا اوس ملګري سره ته کوله ویلې یو هلک و چې الله رب العزت زوی ورکوي نو هغه به اکثره دا بچي به ډېر ژړل. بیا بابا ورته وویل چې یاره ته یو شیدې مې دې ورلر راوړه یا مطلب یو وزه واخله چې دا بچي ته شیدې ورکړو ټوله شپه ژاړي. ادې دونه مطلب هغه مور چې د هغه دونه شیدې لري نه. خیر یوه ورځ یې ورته وویل 2 ورځې 3 ورځې آخر د هلک را ولاړ سو ځانګوله ورلی دا خپل کشنه یې مړ کوي. یاره دا څه مسله روانه ده؟ هر ورځ شیدې راوړه شیدې راوړه. ته نه یې په خبر چې دونه ګرانې ده؟ ته نه یې په خبر چې عمران خان زموږ باچا دی؟
ته نه په خبر چې زموږ داسې لاسونو پښې راوتړل. نو دغه هلک و دې خبرې ته مجبوره سو چې دی راولاړ سولو د لوږې د بېروزګارۍ د تنګه دستۍ د خپل بچی مړ کړي. تاسو به تر ننه نه یې اورېدلې دا سپی نه دی سپی دغه سپی راواخله هغه خپل بچی نه وژني ځان وژني خو خپل بچی بچاوي. لیکن نن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت راواخله هغه ایمان لري هغه اسلام لري هغه کلمه لري هغه راولاړېږي خپل بچی چې دی هغه وژني. دا نه یو مثال ما وتا ته درکړي دا رقم په 100 مثالونه د ورځې زما او ستا په وطن کې چې دی هغه پیښیږي. ولې پیښیږي؟ اوله خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه چا پوښتنه وکړه ول یا رسول الله قیامت به کله قیامت به کله؟ د الله رسول یو جواب ورکړي ورته ویلې چې کله یو کرسی راواخله وزارت راواخله صدارت راواخله دا ونه اهله چاته وسپارل سوه بس نو بیا نو مه پسې ګوره چې قیامت به کله بس د هغه قیامت دی. نا اهله سړي ته چوکۍ سپارل نا اهله سړي ته وزارت سپارل. اوس نا اهله سړی څه معنا؟ نا اهله سړی دا معنا زملا یم د مسجد امام یم که ما ته وزارت وسپارل سو که ما ته صدارت وسپارل سو که ما ته دغه وزارت داخله وسپارل سو وزارت خارجه وسپارل سو دا نه اهل ده زه اهل د دې نه یم. صحیح سو؟ ما چې سبق ویلی دی ما دا سبق نه دی ویلی چې زه به وزیر داخله څنګه وسیږم زه به خارجه څنګه وسیږم. نو لہذا چې عمران خان زموږ دوی پر وطن باندې باچا سو په خدای قسم که دی د دې اهل و. یاره د په کرکټ کې مهارت درلودی د په لوبو کې مهارت درلودی لیکن نن باچا سولو نن په ځانم نه پوهېږي او په خپل جهانم نه پوهېږي. ورسره یو ګوره انسانان د کومې خبرې سره مخامخ سولو ورسره یو سړي 10,000 12,000 15,000 تنخوا ده ته راولاړ شو تا دونه لوی مشکلات جوړ کړو د 50 روپۍ بره ولاړه په 110 روپۍ سوله د 140 روپۍ غوړي ولاړو په 400 روپۍ سولو د 80 روپۍ پټرول ولاړو په 140 روپۍ سولو. نو ته څه وایې واچش دی دا کار موږ کړی دی کتی کړی دی دا اوس دا نه اهله ته که موږ یو یاره نه اهله ته موږ و پوج ته خواست دی چې زیاته انسانان سره وژني زیاته انسانان سره خوري زیاته انسانان تباه کیږي زیاته به انسانان دا اوس ملګري ټلیفون راوکړ مولوي صاحب د روان موټر رسۍ چا کاټن راسه شوا کوي د 10 لک روپۍ مال رسوي وړي روان موټر په ښار کې ولې کول دا کارونه نو خو تا دې خبرې ته مجبوره کړلو. ماښام ګوله مه پیدا کېږه یو بچي دوا مه پیدا کېږه د بچي شیدې مه پیدا کېږه خلک مجبوره دي. نو بیا به څه کوي یا به بچیان وژني یا به غلاوي کوي یا به قتلونه کوي یا به د چاو کورو ته ورځي. د الله رسول وفرمایل د قیامت پوښتنه مه کوه بس چې کله نااهله چاته خبره وسپارل سوه بس په دا پوسه دا قیامت دی. ورسه وګوره د وزیر اعظم هاوس هېڅ شی نه دی کم سوی نه بجلی نه ګیس نه خوراک هېڅ شی نه دی کم سوی. د هغه رقمه د غاښو ډاکټر راواخله د هغه یو شی نه دی کم سوی. فوجان راواخله د هغو یو شی نه دی کم سوی. که کم سوی دی زما او ستا د کور د کم سلو موږ یې ذلیله کړلو موږ یې تباه کړو موږ یې هلاک کړو موږ یې دې خبرې ته وتړلو چې زه به خپل ژوندی بچی وژنم په دې به وژنم چې زه د 200 روپۍ وس نه لرم چې زه شیدې چې د هغه ولر راوړم. صحیح سلو؟ نو د الله رسول فرمایي یوه زنانه الله په دې خاطر عذاب ورکوي چې پښې ساتلې وله خوراک ته یې نه پرېښوله تړلې وله نه خپل شی ورکوئ او نه د هغه رقم د الله ومځکې ته پرېښوله چې هلته یو شی پیدا کړی و هلته یې خوړلی وای. ډېر فکر به وکړئ دا اوس دونه لوی بحران را روان دی نه د معلومه چې نور به پر مخ باندې چیش وسي. محترم سړی معظم سړی عزتمن سړی وغلا ته مجبوره سي. یو سړی وروره د خپل بچی د دوا وس نه لري هغه وغلا ته مجبوره سي. صحیح سلو؟ دا د قیامت لویه علامه سوله چې عمران خان زموږ باچا سلو. عمران خان اهل د دې نو په کرکټ کې موږ منلی چې 100% موږ له بیا ګټې لیکن په دې شي کې تا موږ نه منو. دا ستا کار نه دی. ما درته ویل که تی ماته وزارت راکړې دا زما کار نه دی زه نه اهله یم د دې شي دپاره زه اهل د دې دپاره نه یم. نو که زه خپل ځان نه اهله بولم نو عمران خان هم نه اهله بولم. دا رقم نو یو نه دی ورسې وګورئ په 100 مثالونه دي. غلا دي څه وایي ډاکي دي څه وایي بدکاري دي څه وایي شراب دي څه وایي. هغه انسانان وزیران دي چې دا اوس ابل زغه یو وزیر ویلې لیاقت علي خان ابل زغه
برسي مناوېدله که څنګه جوړېدله ول دا د کراچي و دا په کراچي کې مړ سو نه د کراچي و نه په کراچي کې مړ سوی دی یو سړی وفاقي وزیر هغه دا رقم خبره کوي د دې به څه حال یو سړی و تا ته دا مشوره درکوي چې پخوا 2 ډوډۍ خوړلې اوس یوه ډوډۍ خورئ ګزاره وکړئ که دا خبره درننه پر چا کړې چې وروره پخوا 2 ډوډۍ اوس په یوه خورو نو موږ ما خیال د مستۍ 2 ډوډۍ خوړلې یا ول اوس یوه خورئ پخوا تا مطلب بیا بل څه وایي هغه غټه ببر سره دلته یو دی خډل سپي رنګه دی هغه ویلې ول ګوره دغه برچ ګرانه سوله هم پیدا یې زما ستا وطن لر راله څنګه وطن لر راله ول دا کم څوک چې دغه شوګر میلان والا دي هغه هم پاکستانیان دي نو چې ګرانه سوه هغه ولې پیدا ورله په دې ته ولې خوا بدې کېږي دومره نااهله حکومت دی او ما ورته دې خبرې ته وتړلو یو سړی به راولاړېږي خپل بچی چې دی هغه به ژوندی وژني دا یوه خبره سوله دویمه خبره دا د عزیزانو چې بارډر چې دی هغه بند دی زموږ د افغانستان ګوره معاملې برابرې نه دي اړیکې برابرې نه دي تعلق برابر نه دی پاکستان 1000% په دې خبره ملامت دی چې تا بارډر بند کړی دی ولې دې بند کړی دی دا ته چې دا دون عمر غورځې دی دونه دنده دي شروع کړې ولا ګر جهان ته دې پیغور کوي انډیا ته دې پیغور کوي چې افغانستان ما فتح کوي افغانستان کې ما دونه منډه وکړله نن دې ولې بارډر پر بند کوي خلک د لوجې نه مري ورسې وګورئ داسې سړی سته چې دی د لې د کوروالی هلته پساو ده داسې څوک سته چې کوروالی دلته پساو ده دی هلته دی 11 12 15 ورځې وشوه بارډر مکمل سیند دی جنازې پرتې بیا بل ځای نه پرېښولې یاره جنازې خو ته انډیا ته هم پرېږدې واګه بارډر له چې جنازه راشي ته نه پرېږدې لیکن دلته چې پر ما باندې رالې هلته دې هغه لاره وه 400 کیلومتر آزاد ګرځېدو راګرځېدو نن یو میږی نه پرېږدې او خلک د لوږې مري ورسره د هغو خلکو فصلونه تباسل انار منار مطلب وشلول دا د پرون یې وغورځول پر بارډر باندې چې بس خبره خلاصه ده صحیح سلو چمن والا ته الله ډېر استعداد ورکړی ډېر مال دولت یې ورکړی دی که څوم د دوی پر ایمان چې دی هغه پر مال دولت باندې دی خو د خدای دپاره لږ څه د خپل لاس خلاص کوي د آس پاس همسایګانو خیال وساتئ دا به د لوږې مړه سي د لوږې الله به له ما او تا پوښتنه وکړي الله به له ما او تا پوښتنه وکړي چې دا د لوږې مړ کېدی دې سړي د لوږې خودکشي کوله دې سړي د لوږې خپل اولاد وژئ دې سړي د لوږې د بل چا و کور ته پر دیوالو راوړسته اغلا یې کوله تا دا نسو کولی موږ به په ټولو راولاړېږو دا خپل ژوند الله ته به خواستۍ وزارۍ کو ژاړو به د خپل ژوند لاره به په خپله سموو په خپله به دا لاره سموو که نه د معلومه چې کاپیران به زموږ کورونه څونه را خراب کړي ورسه وګوره د چمن تقریبا هغه دي 50 شپېته 80 زره کسان د ورځې اوښتو را اوښتلو هغه ټول بند ولاړ دي اوس یو د بل قتلونو نه کې شروع نو چی سره وکړي چې بدۍ نه کې سره شروع نو چی سره وکړي یو د بل کورو تر وانه وړي نو چی سره وکړي نه د پیښه سوي زما ستا په وطن کې چې جنازه را روانه وله ډاټسن کې مطلب د بیکاپ ډاټسن کې د جنازه راخسته و د موټر جمواخ جنازه د لتر پیښه نه د کړي دا کار کوي روزګار کاروبار ژوند برابر به خلک لونی دي چې دا کارونه کوي ولې به کوي صحیح سلو نو لہذا چمن والا ته خاص کر چې الله وستر کړی دی کم چاته الله وستر کړی چې نه دی کړی خو ځان ته خبره ده ورسې پر دې غریبانو وګرځي د روان کال نه د ابل اغه بل د 22م کال نه 2022 نه 23 نه د 2025 د 2025 کلن زکات الله وستا خلکو سره ورکي کني وبا براسي مشکل براسي غمونه براسي مړي براسي دلته د حکومتو خپل معاملې دي زور تر ما او تا وواتي زور تر بارډر وواتي زور د بارډر آس پاس مسلمانان ووتل خلک وچ کلک ودی ته کړي چې زار می خوړلې وای د دې ژوند ځان خلاص کړی وای او پاته طالبانو خبره ده طالبانو ته مشوره ده چې دا باشي اسانه کار والله کدی اته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کړي نو بیا حضرت عمر فاروق ته ویل ستبه مطلب امیر المؤمنین تبه خلیفہ حضرت عمر فاروق ورته ز خلافت ضرورت نه لرم حضرت ابوبکر صدیق ورته ویل ول خلافت تا ته ضرورت لري ته خلافت ته ضرورت نه لري خلافت و تا ته ضرورت لري خیر په ډیر زور په ډیر مشکله د امیر المؤمنین کی نو دا امارت اسانه کار والله کوي دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په زمانه کې دا تقریبا 8 سنه هجری و
قحط سالي راله. قحط سالي داسې قحط سالي راله چې یو څاڅکی باران په 9 میاشتې نه دی سوی. 9 میاشتې مسلسل قحط سالي ولا. دومره قحط سالي ولا چې دغه وخت کې یو خو طاعون مرض ښکاره سولو. تقریبا 80,000 مسلمانان انسانان مړه سو په دې کې. پاکي حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ولو، پاکي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ولو، دغه ډیر صحابه کرام په شام کې دا چې دی هغه شهیدان سو د طاعون څخه. دویم دا شی رالی چې دغه په غرو کې ورونه بل سولو، آتش فشان چې کوم بولي، دا چې ورونه بل سو چې د شاوخوا علاقه ګرد وچس ولا، چې څه واښو وو، څه درختې وې، څه مطلب پرمځکه څه شنګشتیا وو، هغه ټول وچ سو. بیا دغه کال ته عام رماده ویل کېدل. رماده چې دا هغه وه ایرو ته ویل کېږي. بس دا ایرې دوړېدلې، هر شی به تک تور وو. دلته فصلونه ګرد ولاړو وچ سو، دلته ورونه بل سو، دلته دغه ایرې چې دی هغه به راورېدلې. 9 میاشتې مسلسل دغه مشکل چې دی هغه ولو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را ولاړ سو، اعلان یې وکړ دا حدود نه دي، خاص کر د غلا هغه قطع کړل، هغه پرېښول. که چا غلا کړې ولا سې نور پرې کوي، ولې نور پرې کوي؟ ځکه دومره مشکل راغلی و چې هر سړی وغلا ته مجبورولو. اعلان یې وکړ. صحیح سلو. بیا به داسې ولو یو چمړه به پرته وه پر یو ټپ مپ باندې په یو انبار کې، دا به راواخستله، دا به خشته کړه، دا به دوی خوړله، په دې به د دوی ګزاره وله. حضرت عمر فاروق اعلان وکړي که چا غلا وکړه دغه به لاس نه کاټېږي، ځکه دونه لویه مجبوري راله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په خپله دا چهره دومره تکه ژړه سوه، هغه په دې چې خوراک نه میلاوېدی. ده ویلې چې یاره ماته شی دته زیتون میلاوېدل، ته خوراک میلاوېدی. د ول زه نه کوم تر څو زما رعایاو ته نه میلاو سوي، زه هم نه خورم. فرمایي دی یو اسلم د غلام او د ملګری وو. حضرت عمر فاروق 2 پارسله 2 غټه بدل ورشي، پارسلان خو په هغه وخت نه ولو، 2 غټه راخستې وای و کونډه ولا د هغه کر روان ولو، دغه خوراک چې دی هغه ورسوي. به هغه کونډه ته ویلې، هغه سپینسري ته ویلې چې زما شکایت په الله په دربار کې نه کوي. هغه قول ورسره وکول زه به ستا شکایت نه کوم، دور ماته لیکلې راکړه. بیا لیکلې ځینې واخیستل چې زه به ستا شکایت د الله په دربار کې نه کوم. حضرت عمر فاروق چې کله وفات کېدی، علامه کمال الدین دمیري لیکلي دي چې دغه پرچی چې دغه د ځان سره یې شو، بیا ملګرو ټول دا به زما په کفن کې راکښېږدي. که الله زما څه پوښتنه وکړه زه ورته چې الله د دې ښځې حق مه وراده کړی. طالبان دې هم ورسره ولاړ سي، مطلب دغه حدود د ساتکې دپاره پرېږدي. د خلکو د ګولې فکر دې وکړي، د خلکو د ماښام د شومې فکر دې وکړي. ځکه دا شومه چې نه بیا بغاوت شروع کیږي، بیا قتلونه شروع کیږي، بیا بدی شروع کیږي، بیا بې عزتۍ ته خبره وځي. طالبان دې وچ کلک راولاړ د ګرد دنیا سره دې خبرې ومني، هغه شرطونه ورسره ومنه چې بیخي و شرک ته سړی مجبوره نه سي، ورسره ویې منه تر یو حده پر انسانان د لوږې مري، انسانان د لوږې مري. نو لهذا دغه غټ تاوان چې دی هغه په کوچني تاوان باندې بدل که پروا نه لري. هلته کوچنی تاوان درته ګوري، پخوا دې نه کوله، د دنیا سره دې مطلب اړیکې تا په خپل طبیعت غوښتې، اوس د دې پر طبیعت ورسره کوي. که نه دلته به خلک په جنګو اخته سي، په بغاوت اخته سي، بیا به باغیان سي، بیا به سرکشه سي، بیا نه سي راګرځولی. صحیح سلو. و دې وطن ته ډېرې خبرې متوجه دي. یو د شیګانو مرګونه راواخله وروره، تېره جمعه څو پکې ولاړو، دا تېره جمعه څو په سوو طالبان به کومه خوا ونیسي. داسې مثال یې دی د طالبان دپاره د خپل وطن، لکه کله کله چې سړی دغه کښتو کروندې والا بیلچې دغه مطلب شیمه یې کرلی، نو یو پوله د پر هغه باندې اوبه رایلی، پوله ډېره ناموزه یي، ډېره کمزوري یي، نو یو ځای مات سي. دی چې په منډه راولاړ سي، بیلچه دې ځای له راوړي، پر بله خوا اوبه راواوړي. دی چې په منډه هغه ځای له راسي، هغه ځای باندې اوبه واوړي، اخر دغه ټوله پوله ماته سي، دا بیلچه یې په لاس کې دی دغې ورته ولاړ. طالبان اوس و دې خبرې ته وچ کلک محتاج مجبوره سوي دي. یو خو ټولې دنیا لارې پر بندې کړې دي د خپل دشمنۍ په وجه باندې، بشمول پاکستان، او بل طرف ته الته دنن هغه دی اوس دماکې پکې شروع دي، کله یو مسجد کې دماکه سوي، کله په بل کې سوي. طالبان کم شي بند کړي، طالبان کم شي بند کړي. طالبان دی وچ کلک راولاړ سي، د خپل موقع پسې د لږ شرع شاته سي، چې شاته سو ځان به بچاوي، عوام به بچاوي، وطن به بچاوي. او کته وایي چې ما څه ویل زه هغه کومه،
وطن به هم تباه شي، عوام به هم تباه شي، رعایا به هم تباه شي، او ورځ په ورځ به نورې پریشانۍ را روانې. صحیح سلو. خو ډیر طالبانو دپاره دا خبره ډیره مهمه ده، د وګرځي شاوخوا پر وطنو باندې چې کوم وطن لږ خشلارو سره وړي خوراک ځینې راوړه. دا اوس ابوالعز اعلان وکړي بالکل موږ ټیکس نه غواړو، په کومو روپۍ باندې چې مطلب د قازقستان څخه وړه راغلي دي په هغې حساب یې درکوو، یو کرایه در باندې اچوو. نو دا رقم چې هر وطن یې ورسره وکړي، بیا دا خلک ښه چې پاکستان را ولاړ شي، د افغانستان سره مدد وکړي، مرسته وکړي، ورکړه. که نور نه یې زکاتونه خو ورکړي، د خدای بیچارهګان غریبان دي هلته پکې. نو هغه بیا هلته پاکستان له څه کوي چې راځي، او په خپل وطن کې به خوشحاله وي. لاره دې پر بنده کړې ده، شی ور پرېږدې نه، شی ور لکوې نه، بیا به خامخا مړي کېږي. د همسایه د کور اثر پر همسایه باندې خامخا لویږي. لقمان حکیم زوی ته ویلې ول هر څه درانه بارونه مې ولید، خو در همسایه‌توب ما ګران بار نه دی لیدلی. اوس افغانستان د پاکستان همسایه دی، ورسره د پاکستان د خوا څو خبرو ورپېښه ده. پاکستان د افغانستان همسایه دی، پاکستان وایي ما ته څه راپېښه ده. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي الله رب العزت هغه زنانې ته سخت عذاب ورکوي چې دې پښې ساتلې وله، خوراک دې نور پرېښوله، نه خپله خوراک ورکوي، د لوږې جنې مړه سوله. اوس هم دا بارډر دی، ورسې وګورئ څونه انسانان په دې خوا ناست، څونه په آخوا ناست. پاکستان دې بالکل بارډر خلاص کړي، 2 ورځې 5 ورځې اعلان دې وکړي چې په آینده کې ورور بیا بارډر بند دی، چې دا کم څوک راوښتي دي هغه دې راواوړي، چې کم څوک راوښتي دي هغه دې دورې پسې واوړي، بیا به خبره سره خلاصه شي. دلته دا غریبان در په در رسولو، دلته د بارډر انسانان در په در رسولو، او هلته په آخوا انسانان در په در رسولو. ټول عمر د بارډر خلاصو، د ورځې به 500 زر کسان په افغانستان کې مړه کېدل، بارډر خلاصو. نن چې مړي ختم شو دا خبره رااله، دا څه تاثر کوي؟ موږ د امریکې څخه امداد وغواړو، موږ د اسرائیل څخه وغواړو، موږ د انډیا څخه وغواړو. ګوره د امریکې څخه نه غواړم، د اسرائیل څخه نه غواړم، د انډیا څخه نه غواړم. نو تخنو دروازه مره باندې بندونه، که تا دروازه را باندې بنده کوه، ما د انډیا څخه وغوښته یا ما د امریکې او د اسرائیل څخه، بیا خلک دا وایي دا د کافرانو ملګري دي. نو زه خو مجبوره ولم نو چې غلا مې کولای، قتل مې کولای، بچان مې وژلې، دغه خو نو دغه ښه وله. صحیح سلو. نو د الله رسول فرمایي چې دغه ښځې ته الله سخت عذاب ورکوي. هغه وجه دا وه چې دې پښې ساتلې وله. تاسو یقین وکئ، زه په کور کې ما لږ ښه ده مرغان دپاره دانه مانه چې دغه وړمه، نو مرغان سهار وختي راځي، مرغۍ کوترې موترې دا دانه خوري. په خدای قسم که په هیڅ شي کې دونه خوشحالي لیدلې لکه دغه مرغۍ چې ته وینې، تا یو دانه ور واچول دا مړه سوه او دا ولاړه سوله. دا کبوتره ته وینې، تا دانه ور واچوله دا مړه سوه دا ولاړه سوله. دا کبوتره وینې، تږې وراله هغه د تا اوبه ورته ایښې وې. په خدای قسم کوم په هیڅ شي، کوم په دا بیان کې دونه خوشحالي لیدلې، کوم په دا بیان کې د زړه تسلي لیدلې، خو زه خدای لکه د دغه مرغانو په خوراک کې چې کومه تسلي لیدلې ده. تاسو هم دغه وکئ، وګورئ، پوښتنه وکئ، یتیمان، غریبان، کونډې، د خدای بیچارهګان، معزز محترم خلک دي، 10 زره تنخواه یې وروره بچانو په سر کې اخیست، د کرایې روپۍ. دا خلک مجبور دي و دې خبرو ته، بیا به یو د بل سره وژني. نو لہذا پاکستان ته هم دغه خواست کوو، د پاکستان پوځ ته هم دغه خواست کوو، طالبانو ته هم دغه خواست کوو چې اوس وطن خدای ته په لاس درکړي. ډېر حوصله، ډېره نرمي، که نه بیا به چې دغه وطن ګوره، زه د وطن باچا یم او رعایا زما ملګري نه وي، نو زه باید چی کولی شم؟ زه امام یم، زه لمنځونه در کوم، شاته ټول په ما پسې بد وایي. دا لمونځ ما ته خوند راکوي؟ خوند خو هغه کوي چې ته زما احترام ولرې، خوند هغه کوي چې د دې بادشاهانو احترام ولرې. طالبان دي هغه شی خو ستم نه د ماښام پر ګوله خپل اریان دي. نو که چیرې مطلب غټې ګاډیانې دي، پټرول دي، موټران دي، هغه دې ودروي. عوام په پلډرو کې ګرځېدل، په سراچو کې ګرځ، تم په سراچا کې ګرځ. عوام ته د ماښام ډوډۍ نه رسېدله، تم دغه رقم څه. او که تا ته رسېدله، دوی ته نه رسېدله، بیا لکه پاکستان و دوی ته رسېږي، موږ ته نه رسېږي. نو خدای تباه کوي، او الله دې نه تباه کوي، الله دا وطن نه تباه کوي، الله دا حکمرانان تباه کوي چې موږ دې خبرې ته وتړلو. خیر، دا خبره ختمه شوله. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، دا هم د بخاري او د مسلم حدیث دی، ومر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. د الله رسول فرمایي یو سړی روانو پر لارې باندې یو لرګی راواخله، یو شاخله راواخله، یو شاخ راواخله، دا یې ولیدی. چې ولیدی نو یې وویلې چې یاره دا به لیرې کم، داسې نه یې چاته تکلیف ور ورسوي، دا به لیرې کم، داسې نه چاته تکلیف ور ورسوي. د الله رسول فرمایي وایي دی راولاړ سو، دغه په پښه باندې دغه شی د لارې څه لیرې کړي. موږ خو دی تباه یو،
دکان دی، مسجد دی، کور دی، کارخانه د هر شي جارو کو روډ لري راورسو اشه پر روډ څوک صفا کوي ته په خبرې چې دا څوک نسته به کوم اجازه زه خو به روډ لراو باسم زه به ځکه شي ټپان کوم ټپان ګرځا بلډ قبضه سونو د کوټ په شهر کې اگر د بدمعشان نه دی هغه د بدمعشانو زامن ورسي ټول ټپانې قبضه حکومت سره ملاو دی اوس ورسالته یو بولی مولی پر ولګي د کروڑ روپۍ ځای په 2 لک روپۍ د ځان د پاره کې سبا خپل دکان پر جوړ کی تو خدای ته وای ته سبا مړی ته سبا مړی او مولوی صاحب ولاړ دی وقبر ته وای وای سوره بقره اول وای سوره سوره بقره اخر وای تو خدای تا ته د سوره بقره اول او اخر پیدا وکي چې تا د مسلمانانو دونه لوی مشکل دی ورته جوړ کړي یو ټاپه ولو د کچري ځای وغیرہ لته دکان کوي دا به د حکمرانانو وزیرانو څه حالي دا به دغه ظالمانو تاجرانو څه حالي چې دی ولاړیږي شهر داسې تبا کوي زه چیرې وسم دا کچرا نو د الله رسول فرمایي دیره ولاړ سو دا درخت مرخت واغ شاخه غي لیرک چې لیرک د الله رسول فرمایي صرف اور صرف پدا خاطر الله ودته جنت ورکړي صرف پدا خاطر چې چاته تاوان ونه رسیږي چاته ضرر ونه رسیږي چاته نقصان ونه رسیږي دا پښتانه نه دي پښتانه دا د ډنډې مسلمانان دي په پاکستان کې د فوج سره ډیر بیریش په افغانستان کې طالبان سره ډیر بیریش په حیوانانو کې دا کښنی کښنی شان کې د میرجانو سره ډیر بیریش بس دا اشي د بیر زامن دي چې بس سجده ورته لګي سجده صحیح سلو نو لار خلاصول دا ډیر لوی شرافت دی او دا ډیر لوی ترقی ده او دا ډیر لوی اعزاز دی لار بندول دا ډیر لوی ګناه ده انتهایی لوی ګناه ده ځکه کله دا موټر والا وای نو په روټ کې درولې دي د خدای د پاره چې څونه الله نازولې هغه نه دا انسانان زیری چې څومره الله نازولې شه موټر درکړې ولې په روټ کې درولې دي کني الله به دې ذلیل کې پر سایکل به دې الله قدرت نظر کوي سایکل به درکې بیا ته څه چم کوي په لار کې موټران مدروي ریډیانې مدروي رکشې مدروي لارې مبندوي خدای دې وکړي چې قادیانې را روان دي قادیانې د الله د رسول دشمن دي پرويزي د الله د رسول دشمن دي يهودي او نصراني د الله د رسول دشمنان دي خو لار به بندای نه لار ورته خلاصه کا بالکل بلار نه بندای کني د الله رسول فرمای چې دغه سړی چې دی هغه الله رب العزت صرف اور صرف په دې خاطر جنت ته بوته چې د لار خلاصه صرف اور صرف په دې خاطر دا بل حدیث دی وی یو سړی پیغمبر اسلام فرمایي لقد رايت رجل يتقلب في الجنه في شجره قطعه الله رسول فرمایي ما یو سړی په جنت کې ولید چې امید دي خورای طبيعت برابر وګرځي دی راګرځي ما پښتنه جن وکړه مال خیر خو به پر کوم عمل راغله نو دی راغلی في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس دای په دی وجه رواه مسلم د مسلم شریف حدیث دی په دی وجه جنت ته راغلی یو پر لارې باندې ولاره کې شی پروتم یا ډبر یا شیشه یا میخ یا بل یا تخته یا خشته هر شی چې پروت دی خدای دی وکي چې سپی را رواني د سپی په کې گزارش دا ډبر را لیري ک سپی د سم تیر سي د الله رسول فرمای دا سړی په دې خاطر الله جنت لره به ولوي چې یاره چاته تاوان ونه رسیږي چاته نقصان نه ورشي نو چې پر دې خبره سړی ته الله رب العزت جنت ورکړي چې سړی لار اخلاص کړي نو چې لار بند کړي راغی شروع کړي دا لوی تړې دا لوی نکاسې دا لوی موټران په لار کې زما دکان دې زما ماجت دې زبد مسجد مخ ته موټر درو ولې ماته څوک ځغ نسی کولای تر دې سپیتوب نستا ستا دکان دې نو دکان مخ تاسو لو ستا مسجد دې نو د مسجد مخ تاسو لو قطعا مکوي خلک بشراوي درته وکي د الله رسول فرمایي هغه می شزه ولدله چې په جهنم کې و دا می سړی ولدي چې په جنت کې وجه څواله وجدا و چې لار اخلاصول خلق ته تاوان رسوي خلق ته تکلیف نه رسوي یو صحابي رالی ول یا رسول الله ماته دې شي یا نبی الله علمني شيئا انتفع به یا رسول الله ماته دې شي راوړي چې ماته نه پر ورسي ماته ګټه راورسي زه کامیاب سم الله رسول پر اعزل اذى عن الطريق المسلمين رواه المسلم الله رسول فرمایل د مسلمانانو د لار خلاصوا مسلمانانو چې کوم لار ده لار خلاصوا لار مبندوا د وبو لار مبندوا د حیوانانو لار مبندوا د انسانانو لار مبندوا ورسره دا وس شبارانو وصلو څه
چا کورونه قبضه کړي و، لارې قبضه کړي وې، دکانونه چې ګرد الله رب العزت وي ټول ور تباه کړو. خلک کورونه تباه کوي، د خلکو لارې بندوي، نو چې ته لاره بندوي الله به تا ته لاره بنده کړي. د الله رسول ته ویل یا رسول الله دی عمل راوښیه چې زه هغه عمل وکړم زه کامیاب شم. د الله رسول وفرمایل ورسره لارې خلاصوه. هر ځای ریړۍ ولاړه، سایکل ولاړو، موټر سایکل ولاړو، لږ لاره سره ورکوه دا خلکو ته. وګوره یو سړی ورور موټر په لاره کې درولې 50 موټران شاته پسې ولاړې ګرته په انتظار دي، دی تللی په یو دکان کې ولاړې. نو خدای دې دا ستا مال ستا د جهنم سبب وګرځوي. مال ستا دې ذلیله دې زه کړلم، موټر ستا دې ذلیله دې زه کړلم. ولې؟ الله دې دپاره در کړی و. او د الله رسول فرمایي چاته الله موټر ورکړی دی اوس پر لارې روان ولې یوازې ولې ترتیب برابر و، غلمله نه و، بل شی نه و. مطلب خو سړی شم نشي کولی. چا لاس دار کوي، زنانه ده، سپین سرې ده، سپین ږیری دی، غوټې والا دی، مسافر دی، موټر ورته ودروه کې نه ورته دروي، الله رب العزت درڅه اخلي. الله د موټر درڅه اخلي. د اخیستلو دغه یوه ذریعه ده. صحیح سلو. نو دا ستا موټر چې تا په لاره کې درولې الله به درڅه واخلي، ورک بسې. والله در تا ډېر عزتمن ګرځي، د اوس ذلیله دي، ته به هم دغه ذلیله چې دی هغه وګرځي. صحیح سلو. ما او تا به ګورې زه به له تا سره همدردي کوم، ته به له ما سره همدردي کوي، الله به د دواړو سره همدردي وکړي. که زه له تا سره همدردي نه کوم، ته له ما سره نه کوي، الله به د دواړو سره نه کوي. صحیح سلو. په هر حال کې کوشش دغه کو. بیا یو صحابي رالی وعن سعد بن عباده رضی الله عنه قال یا رسول الله ان ام سعد ماتت. ورته ویل یا رسول الله د ام سعد یعنی زما مور چې دغه مړه سوه، فأي صدقه افضل، زما د پاره څه کول پکار دي؟ زما ادیه مړه ده، و زه چی وکم، مسجد جوړ کما، غویې لال کما، دغسې پل جوړ کما، دغسې مطلب مسجد کې کارپیټ نسته کارپیټ راوړم، قرآنونه نسته قرآنونه راوړم. دا مثال درته وایم. د الله رسول ورته وفرمایل قال الماء، ورسه داسې چا چې اوبه نه لري اوبه ورکړه. نو فحفر بئرا، دی راولاړ شو یو څاه یې وکیندی په داسې علاقه کې چې هلته اوبه نه ولې. قال هذه لام سعد رواه ابو داود. بیا د ویلې چې دغه څاه چې دی دا ما د خپلې ادې په خاطر د دې ثوابونه زه خپلې ادې ته وربخښم. صحیح سلو. اوس ګوره خبره دا ده، ګوره زما شامل چې کله مسجد څه وځم زم کور ته ځم، دا زما مسجد کې زما مسجد په مطلب زه خدمت کوم، په دا والا درته وایم، په دې نه چې زه مالک مسجد مالک الله دی. دغه نږدې کورو شیګان دي، شیګان ګوره زموږ د شیګانو ډېر فرق دی، په عقیده کې هم فرق دی، په نظریه کې هم فرق دی، په هر څه کې مې فرق دی. دغه شیګانو مسجد پای پراخستی د باندې مشینه چالو کړي، لوښي ورته ایښي، الته دا لوښي ډکې خپل کور ته وړي. په خدای دې مې قسم، په هغه لوی عظیم رب دې مې قسم که به دا خوشحالي زه برداشتولی سم چې څومره زه په دې خوشحاله کېږم. شیګان دي، شیګان سنیان نه دي. او بیا مشین چالو کړی دی. مشین ولې چالو کوي؟ خو راسه مسجد دننه راسه دغه پای په دغه نلکه کې دغه نلکه چالو کړو، دا مشین خرچه بیا ولې راولي. ماښام تېرېده، ما بل ماښام ما شکر ادا کوم الحمدلله. کنه دا الله خوښ په نیم منټ کې به دا اوبه راسه واخلي، دا برومه به راسه واخلي، دا مسجد پر باندې ونړوي. لیکن نه نه نه، ولې؟ دا د الله مخلوق دی. د الله رسول فرمایي ته د الله پر مخلوق شفقت وکړه، رحم وکړه، الله به پر تا رحم وکړي. ته د الله د مخلوق لاره خلاصه کړه، الله به ستا لاره خلاصه کړي. ته د الله مخلوق خوشحاله کړه، الله به تا خوشحاله کړي. څونه اسانه خبره ده. اوس دلته پیغمبر علیه السلام واده ساعت وایي وای ورسه چی شوکه علاقې لره ولارسه چیرې اوبه نه ولې، هلته د خلکو دپاره د اوبو لاره اسانه کړه. په ټول ژوند پر چا اوبه مه بندوئ، په ټول ژوند یې مه بندوئ. په خدای قسم الله رب العزت په وچه مځکه ستا دپاره چینه کړي، او که دې اوبه بندې کړلې په خدای قسم چینه در باندې وچه کړي. ورسې زموږ علاقو خواته صحرا او ته خلکو باوړیانو برمې درلودې، چا په یوه وجه بنده کړه، چا په بله وجه، چا په الله رب العزت پر دې هم بنده کوي. کال لادي تمر کړي وې پر دې هم بیا بنده کړل. صحیح سلو. نو د الله رسول ورته ویلې ول داسې وکړه، ورسې یو علاقه کې اوبه نه وي، یو علاقه کې وړه نه وي، ورسه وړه وروړه، غنم وروړه، غوړي وروړه، بره وروړه، پلمیټ وروړه، پاڼې وروړه، بستره وروړه. په خدای دې مې قسم الله رب العزت په دا شان وتا ته بیا په جنت کې درکوي. صحیح سو. زه هم دا کوشش کوم، تاسو هم دا کوشش وکئ. الله دې پر دې وطن باندې رڼا وغواړي،
الله رب العزت امن راولي، خوشحالي راولي، عدل راولي، انصاف راولي. الله رب العزت زموږ د وطن حکمرانان غمګینه کې غمخواره کې د دې وطن چې دا وطن خپل کور وبولي. الله رب العزت په افغانستان کې دا اوس خو دغه مشکل راغلی دی، پریشانۍ خو جنګونو خبرې ولاړې. الله دې دا مسله د مابین ځواب باسي چې دا سني دي دا شیعه دی، بیا قتلونه بیا مړي بیا دماکي بیا د غول منځونه یې. الله دې دا معامله ختم کړي. الله رب العزت طالبان ته دومره لوی فهم ورکړي لکه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې ورکړی ولو چې په ډېر لوی فهم یې د خپل رعایا چې د هغه ساتلې ولا. الله رب العزت دا ستړیا دا ستوماني دا د بارډر دا د دې خوا دا د اخوا دا ټول مشکلات الله لري کې. الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد